السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مغفرته. محترم ستنه کړی ده چې سپی که نجس وي نو بیا د ښکار ولې حلال دی. محترمه د سورة المائده په 4 آیات کې الله جل جلاله د سپي د ښکار متعلق راته وایي وایي که تاسو یو سپي ته تعلیم ورکوئ او بیا چې ښکار ته ورېله کوئ د الله جل جلاله نوم ووایاست ورېله یې کوي نو که هغه سپی ښکار وکړي هغه شی راوړي تا ته که ژوندی و حلال یې که د ده په خوله کې مړ سوی و بس حلال دی. محترمه په دې کې وسعت پر امت باندې دی. د الله جل جلاله رحم دی پر دې امت باندې. پخوا زمانه کې به ښکارونه کېدل نو دا غشي ولینده و په زمانه کې نو هر سړی نه درلودل. لکه اوس مثلا توپک دی هر سړی یې نه لري چې ښکار ورباندې وکړي. نو هغه سپی چې هغه تعلیم اخیستی وي اوس یو که دغسې د کور سپی یو شی ونیسي درته رایوړي مړ وي نه دی روا. د ښکار دپاره خپل سپیان راځي موږ پښتو کې تازیان ورته وایو. په هغه سپي باندې چې تعلیم یې اخیستی یو ښکار وسي هغه بیا حلال دی. په دې کې د الله جل جلاله پر دې امت رحم کړی دی. یعنې پخوا به داسې خلک وه چې غشي ولندي به یې نه درلوده غوښو ته بې هوا کېده چې وسۍ ښکار کړي د غر پسه ښکار کړي بل شی ښکار کړي انو نه وله د لوږې سره به مخامخ وه. الله جل جلاله پر د امت رحم وکړي. سپی که نجسه دی هغه نجسوالی پر خپل ځای دی خو لیکن د ښکار اجازه الله موږ ته کړې ده. په کومو اوامرو کې چې الله جل جلاله موږ ته اذن کړي پای کې بیا شک کول او شبهه پیدا کول د سړي د ایمان په تاوان. د موسوعة الفقهیه جلد نمبر 28 صفحه 130. نو داسې د سپي ښکار دی په دې کې مختلف احکام سته. هغه ښکاري چې سپی ورېله کوي د الله جل جلاله نوم به ذکر کوي بیا به سپی ښکار ته ورېله کوي. بیا په دې کې فقهای کرام کتاب الصید خپل بابونه ږدي. نو تا یو پسه ته مثلا یو حیوان ته سپی ورېله کوي له بلې خوا بل سړی ورېله کوي اوس دواړه ونیوئ اوس څنګه دی حلال دی که نه دی حلال. په دې کې ډېرې جزیاتې ډېرې مسایل شته. نو محترمه په دې کې شک مه پیدا کوه بس دا د الله جل جلاله رحم دی پر دې امت یې کړی دی. هغه د نجسه شي لکه سپی د هغه ښکار یې موږ ته روا کړی دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.